لهم لا تفسدوا في الارض دا د منافقانو بل صفت. واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پزمکه کې فساد مکوي قالوا دی وی انما فقط نحن من مسلمون اصلاح کون کیو. انما دا حصر لفظ دے انما نحن مسلمون فقط من اصلاح کون کیو. نور سخو اړو اصلاح کون کشتنا من اصلاح کار کو. دلته لفظ د فساد راغی چې ورته ویل شي فساد مکوي پزمکه کې. دا فساد څه ته ویل کیږي او د فساد مختلف معنی دي. دلته فساد نه مراده تعویق الناس عن الايمان. تعویق الناس عن الايمان دا معنا ده مسلمان د ایمان نه بندول. در منافقانو نه خوا چې کوشش وکاو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته وسوک نه پرې خود علم ورځي ورلا ولې هغه ته پتا وا چې د نبی علیہ السلام مجلس لسوک مرغلی دي نو هغه په پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړی دی نو الفساد مکو یعنی خلق مبندوي د الله د لارې نه. یو فساد دا دی. دویم نمبر دلته فساد نه مراد دی تهیج الحروب والفتن. جنگونو فتنه راوچتول. تهیج الحروب والفتن چې فساد مکو یعنی فتنه به برپا کوي. دو په جګړه باندې مور ولي دو په جنگ مور ولي د یو چغلی بل ته او د بل چغلی بل ته کې نو هغه په خپل منځ کې په جنگ باندې شي نو منافقانو به دا کار کو. دا نمیمه چې ورته ویل کېږي او دا ډېره غټه ګناه ده. دو مسلمانان د یو بل سره جنگول دو خزې د یو بل سره جنگول دو سړي د یو بل سره جنگول او خاص کر دا عمل په دې خزو کې ډېر زیات دي. عذاب القبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې روانو نو په لار کې دوه قبرونه مخې لرال. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی په دې قبر کې چې کوم صاحبان پراته دي نو دا دوانه يعذبان دي ته عذاب ملوي. دا په عذاب کې دي. او بیا وی وما يعذبان فی کبیر. په خپل ګمان کې خودي دي ته ګناه نه ویلا. وما يعذبان دي ته عذاب نه ملويږي فی کبیر په غټه ګناه کې. ان دومره دي ته غټ ګناهونه نه ښکارېدل خداغي په وجبانه ورته سزا ملويږي. بیا نبی علیہ السلام وضاحت کوي دا سوک دي و دا یو کس چې دی نو فلا یستنزه نفسه من البول. دبرته شو امتیازونه د وړو بولونه بزان نه ساتو بس په هغه ځای کې به او دس کو چې امتیاز یو پکې پرته وي یا امتیاز په جامو باندې په بدن باندې لګیدلې پروا هم نه کوله. لکه په دې کور کې بعضی زنانای د سیده ماشومان په امتیاز کوي او پروا هم نه وي. دا ماشوم دی دا پاک دی خپل ماشوم هر څه ته پاک کار کوي. نو نبی علیہ السلام وی په دې وجه ورته عذاب ملاويږي چې د ځان نه امتیاز ورنه ساتو. او اما الاخر هر چې دا بل دی نو فکان يمشي بالنميمه د بچو د بل خبر یو بل ته کولا. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطر کجوري بوټه ولاړو دا څنګه په منځ باندې دوه کړله او نیمه یو طرف ته نه کړله او نیمه بل طرف ته نه کړله. ویل د سو پورې چې دا وچی شي وی نه ولم دی وی د قبر د صاحبانو ته عذاب نه ملاويږي. تخفیف پکې دلته یو مسله یاد کړئ. هغه مسله دا ده چې دغه طریقه اوس من په خپل قبرونو کې شروع کړې ده چې کله من قبر جوړ کو زما د سړي خیال دی خبرو ته نو اوس مې ورته خیال لغله زکه دا وایم چې دا قبر کله جوړ شي نو یو خو دا کوم چاري ماری چې د خلکو سي پدې پکې دا پټي مټه کې دا او به لازم ښکارا کیږي چې دا پټي پکې خامخه کې او چې چا پکې نه کړي باقي دا صورتونه وي تاسو انتظار وکړئ اول دا پټي پکې کو نورسته به سبق نه ورته وایو. دا پټي مټه کول په خبر کې دا بدعت دی. دا سب د دې ثبوت نشته. دا پټي په خبر کې نه دی کول پکار. دې سره دویم نمبر خبره دا ده چې دا قبر کله اوار کی او برابر کی نو داغه نه بعد خلک دا لازم غني چې له شاوه کې ته خونه رامات کې بل څه شرامات کوي او په میز باندې هغه ډکه مات کی یو په یو زبینال کی بل په بل زبینال کی. نو دا مستقل یو طریقه جوړول دا په صحابه کرامو کې نه و. دا په صحابو کې نه و. ها دا مسله دا په قبر باندې شین بوټه راوخته داغه نه مو باسه مکه غو په سناوي خو چې منګه کو نبی له سلام هم ته تعلیم نه درا کړی. دا تعلیم خو موږ ته نبی له سلام نه درا کړی چې د ځان نو موږ دغه شان اوس لرګی را ماتو او سانګي علماء خدا ما نام کړل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو صاحب الوحی دی. هغه ته پته لګیدل و د وحی په ذریعہ باندې چې د عذاب ملاويږي نو په دې وجه باندې هغه دانال کړل. اوس کې دې چې ستاد امر بالکل ټیک ټاک سره د عذاب ورته ملاويږي هغه ته حاجت نشته. نو دا د ځان نو موږ په دین کې ځان نسیزون نه جوړو نه بنه باسو. دا بدعت په دین کې بهر تقدیر شغلیانه کول او مسلمانان په خپل کې جنگول دا ډېر لوی ګناه ده. نو فساد دام دی. دریم نمبر د دې فساد معنی دا چې دی د مسلمانانو په مجلسونو کې ناستو بیا به اغرازونه اوټ کول.
نو د فساد دا معنا دا چې افشاء سر المسلمین د مسلمانانو رازونه اوټ کول خلکو ته. نو الله تعالی ورته وی چې فساد مکوي، رازونه ما اوټ کوي خلکو ته. او څلورم نمبر د فساد دا معنا دا چې القاء الشبهه، د خلکو بدل کې شک اچول، سم دین شک اچول. ډېر خلک دا صحیح ګوري او دا میشن د بعضی خلکو چې اسې د چا په ځل کې شک ورا چې وزه خبره متوکل الله اوس بګرځي. دا مې وردلی په خپل غوګونو باندې د خلکو په ځل کې و خبره اچول. متور مثال یو ځای کې د قران درس کیږي او خو سوچه د قران او سنت مسله بیانې او په دلیل باندې اول ته خلک روان دي ګڼه ګونه د تور ته چې دا خو ډېر غلط سړی دی او د عقیده بالکل خراب ده او د مقصد بالکل بدل دی. نو فورن دغه په ځل کې تشک واچو نو کې دې شي غډیر په اخلاص باندې قران نتلو او استاد شک پوجا باندې هغه درس پریک دی. نو دا د منافقت صفت دی. الله ولا تفسدوا فی الارض، فزمکه کې فسادونه ما چوي، فزمکه کې فسادونه مکوي، دا ډېر غلط کار دی. دا معنا دا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، کله چې دې ته ویل شي لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض فزمکه کې، قالوا دی وی انما یقینا نحن منغا مصلحون اصلاح کونکیو. الا خبردار انهم انما نحن مصلحون من اصلاح کونکیو، من اصلاح کونکیو. الا خبردار انهم هم المفسدون، انهم بشک هم المفسدون، هم دی فسادیان دی، هم المفسدون هم دی فسادیان دی. ولكن لا يشعرون، لیکن دی پویگنا نو پویگی چې من فساد کو. ځکه فساد خو کوي ځان ته اصلاح مصلحین وي چې من اصلاح کو او په حقیقت کې د اصلاح کار دی نه کوي. اصلاح پیجنې نو ځکه مرض پدوي کې دی کنه لمرضهم.